ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. کوره مه قرضېدې. داسې افغانستان الحمدلله و شکر هره منطقه یې، هره جامعه یې، هره ټولنه یې ټول وخت د دې شوق لري چې دا د فارغینو په مناسبت باندې یوه جلسه ترتیب کړي. دا په مدارسو کې الحمدلله چې کوم خدمت سوی ده دا د ولسو په همکاري سوی ده، نو دا د ولسو د یو تشویق یوه ذریعه هم ده. نو د دې په مناسبت چې د پکتیکا هر څومره فاضلان چې له شیخ المشایخ خلیفه دین محمد صاحب رحمت الله تعالی علیه سره وو، نو د یغو پکتیکا ټولو فاضلانو دا غوښتنه وه چې په پکتیکا ولایت کې مرکز ښارونه د پتنې په نورالمدارس مدرسه کې موږ یوه غونډه لرو. د یغو له موږه چې غوښتنه وه د یغو د غوښتنې په مناسبت او د امارت د بعضې مسؤلینو هم غوښتنه وه، نو د یغو په مناسبت هم جلسه ترتیب کړې وه او خلک هم راغوښتي وو. څو نفره د شیخ صاحب له مدرسې چې څو نفره فارغ شوي ستاسې دلته په پکتیکا کې غونډه ورته نیولې؟ د پکتیکا ټول څو کسان وو؟ تقریبا د پکتیکا 80 یا 50 کسان وو، خو دلته 150 نفرو شرکت کړی وو. داسې بعضې د لرې ولسوالي وو، یو دلته رسېدګي نه سوای کولی، دا د نږدې ولسوالیو او د مرکز خلکو دلته جلسه ترتیب کړې وه. ډېره مننه. دوی ته مو د یو مسؤل په صفت تاسو دلته د نورالمدارس مدرسې مسؤل یاست، دوی ته مو پیغام چې د خپل پیغام په لنډو الفاظو کې ووایاست؟ نو دوی ته مو پیغام دا ده داسې دا دنیا هر څوک سوچ وکړي دنیا د ازدادو مجموعه ده. که پروردګار عالم جل جلاله د ځمکې په سر باندې کفار پیدا کړي، تاریکي وي پیدا کړي، د تورې شپې پیدا کړي، په مقابل کې الحمدلله و شکر رڼاګانې پیدا کړي دي، د جهر په مقابل کې علم الله پیدا کړی. نو له دوی چې مو غوښتنه دا ده داسې تاسې فارغان سواسته، فاضلان سواسته او د حدیثو له دورې چې فارغ سواسته، نو یو الهي مسؤلیت تر په غاړه سو. د خدای جل جلاله په خاطر د یو الهي مسؤلیت په اساس د ټولنې خدمت، د خدای جل جلاله دین ته ترقي، د پروردګار عالم جل جلاله د دین اشاعت، دا به د تاسې له لومړیتوبونو وچوي. ډېره مننه. تاسو د حدیثو خبره وکړه. دوی یوازې د حدیثو په برخه کې دوره کړې کې نور علوم هم دیني علوم هم زده کړي که په دغه اړه لنډه رڼا واچوي؟ د حدیثو دورې ته څوک رسېږي مخته به یې ټول دیني علوم پای ته رسولي، صرف نحو بیا زده کړي، منطق بیا زده کړي، اصول بیا زده کړي، فقه شریفه بیا زده کړي. حدیث د اخري دوره لو دوره چې ورته وایي د حدیثو دوره د بخاري شریف درس و، د ترمذي شریف و، ابن ماجه و، ابو داود. نو د حدیثو دورې مخته نور ټول مراحل د علم طی کړي دي، اخري بالاخره د حدیثو دورې ته رسېدلي دي، هغه نو اخري دوره واتي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه به مې دا وي د دیني زده کړو سره عصري زده کړې څومره مهمې دي؟ دوی ته د عصري زده کړو په برخه کې کوم پیغام چې نړۍ ته نن سبا انټرنیټ نړۍ ټوله انټرنیټي ده، د دې لپاره دوی باید هڅه وکړي د انټرنیټ دنیا ته راسي، هلته خپل تبلیغ، دعوت، واعظ، نصیحت نړیوالو ته وښیي، مسلمانانو ته وښیي. په دې برخه کې دوی ته پیغام څه دی؟ داسې له دنیاوالو سره سیالان سو هغه خلک چې هغه د عصري زده کړو په ښه معیار باندې له مسلمانانو سره کومې مقابلې شروع کړي دي، یو په مقابل کې مو دوی ته هم دغه پیغام ده، هر عالم ته هم دغه پیغام ده، هر طالب چې مو طالب العلم چې مو دغه غوښتنه ده له یغو سره سیالان سي. پروردګار عالم جل جلاله وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. باید عصري زده کړې ورسره وکړي. عصري زده کړې هم ډېرې مهمې دي، ډېرې ضروري دي له دیني زده کړو سره، او له عصري زده کړو سره بیا دیني زده کړې ډېرې ضروري دي. ډېره مننه.